کله چې دا بحث کېدی د کریم صاحب څخه سره او د استاد شمس سره د استاد شمس یو ډېره ښه طریقه ده، هغه پوښتنه کوي چې ولې باید د غونډه ونیسو. ما نن سهار د هغه سوال ته کوښښ وکړی جواب ورکړم چې ولې دا غونډه نیسو، ولې میرویس خان هوتکی، ولې د میرویس خان په باره کې ولې بحث، او په 300 کلیزه کې لا هم ولې میرویس خان مهم دی. زما په نظر څو پوښتنې دي چې باید د ټولو په ذهن کې هم په اکاډمیکه ټولنه کې او هم د باندې. یو دا چې د ډاکټر صاحب کور ودان زما دپاره یې لاره خلاصه کړه، دا د قهرمان بحث دی چې موږ له تاریخه داسې زده کړه کوو چې د قهرمانان یو ډول نازلیږي له اسمانه بې له کومو اجتماعي او سیاسي او حتی اقتصادي شرایط څخه. د میرویس خان هوتکي د شخصیت په څېړنه کې باید کله چې موږ معلومو چې ولې میرویس خان قهرمان دی، اول دا معلوم کړو چې هغه سیاسي تربیت څنګه سوی. وګورئ میرویس خان هوتکي شاته یو لوی باکګراوند لري د خانۍ ملکۍ او لکه ډاکټر صاحب چې وویل د کلانترۍ نه یوازې دی بلکې ټوله کورنۍ. وګورئ بابا هوتک چې همیشه به یې د مغولو سره شخړې کړې او د دې ټول واقعاتو داستان سینه پر سینه تر میرویس خان را رسېدلی و. ملکیار چې دا جالب سړی و، ملکیار هغه څوک و چې د کهول چلولو دپاره د کلي چلولو دپاره یې ویله چې باید پر زراعت باندې کار وکړو، کرنه وکړو چې غله ولرو او تر څو ژوند ته ادامه ورکړو. تاسو پوهېږئ چې بیا وروسته دغه کوچنۍ خبرې څنګه د یو ملت جوړول او د یو دولت جوړول دپاره اساس کیږي. نه تاسو نسئ کولی په یو پاچاهي په غنیمت باندې وچلوئ. نه د میرویس خان هوتکي په کورنۍ کې ملکیار هم صحیح ده، په اجدادو کې او بل پلار چې د هغه تاثیرات پر ډېر وه. د نازو چې موږ په نازو انا یادو تاثیرات د پر فرهنګي روزنه، د پر ادبي روزنه باندې ډېر مهم و. دا ساده خبره نه ده چې میرویس خان په د رحمان بابا په شعر باندې په بیت باندې فال نیسي، دا له یو ځایه راتلل. زما په نظر یو پوښتنه دا ده چې د میرویس خان نیکه سیاسي تربیت څنګه و. زما په نظر ډېره څېړنې ته اړتیا لري. او بل یو سوال دی، هغه دا دی چې آیا میرویس خان نیکه په خلا کې د خپلواکۍ په فکر کې سو او که شرایطو سیاسي بلوغ ایجابوله؟ ډاکټر صاحب ډېره ښه تشریح کړه، بلکې شرایطو ایجابوله. موږ که غواړو په خپل تاریخ ښه پوه سو باید مقطعي مطالعه نه کړو، یوازې په دې اکتفا ونه کړو چې د شخص څخه شروع کړو او بیا شخص د هرې پیښې زېږوونکی وګڼو. د هوتکیانو د ټولې دورې او د میرویس خان نیکه د خوځښت د پوهېدو دپاره دا مهمه ده چې کندهار په څه ډول سیاسي او لکه ډاکټر صاحب چې ویل جیوپولیټیکي شرایطو کې واقع و. دا بل مهم سوال دی. زما په نظر په دې سوال کې زموږ سره دغه د ده شتمني او د دولت او د تجارت کولی سي زموږ سره د دې سوال په جواب کومک وکړي. ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړه، زما کار یې اسانه کوي. لکه ډاکټر صاحب چې وویله خانانو حکومتونه جوړ کړي، دا یوازې په اسیا کې نه وه، دا د غربي اروپا داستان هم د عصري دولتونو داستان هم داسې دی، د سرمایه‌داري دولتونو داستان هم داسې دی. صحیح ده، تاسې یو 2-3 افغانۍ لري او د هغه د ساتلو دپاره مجبور په ټولنه کې نظم یو، دا نظم تاسو ته دولت درکولی سي. صحیح. زما په نظر دا د دولت جوړونې سمه ده چې د میرویس خان نیکه هڅې ابتدایي وې، مګر دا ډېرې مهمې وې. کله چې د معاصر دولت جوړونې بحث کیږي او یوازې له
د احمدشاه بابا له وخت څخه شروع کېږي زما په نظر دا یو لوی بې انصافي ده. د دولت جوړونې هڅې په ټولنه کې د نظم راوستلو هڅې او دا نظم د یو خاصې قوې له لارې راوستلو هڅې د میرویس خان نیکه تر مخه او په کندهار کې بې نظمۍ دا ایجابوله چې دا هڅې وسي. صحیح ده؟ او د کندهار لاس پر لاس کېدنې د دې دوو امپراتوریو د له خواو څخه یو بل ته تسلیمول، لکه ډاکټر صاحب چې ډېره ښه اشاره ورته وکړه چې څو سوه کاله د صفویانو او بیا وروسته څو لسیزې هم د مغولو په لاس کې وو، دغه بې نظمۍ هم شرایط آماده کړي وو د یو قهرمان زېږول ته. صحیح؟ تر ټولو مهم دا دی چې د میرویس خان نیکه اهمیت، لوی اهمیت زما په نظر، زه بخښنه غواړم ګستاخي ده د مشرانو مخ ته، زما په نظر لوی اهمیت د میرویس خان نیکه په تاریخ کې دا دی چې هغه حاکم سیاسي کلتور، هغه حاکم سیاسي فرهنګ، هغه حاکم سیاسي رواج چې د نورو دپاره جنګېدل وه، دا یې واړم. څه معنا؟ په دې معنا چې د کندهار او د شاوخوا قبایل به هغوی په اخري پیړیو کې د مستقل حکومت او د استقلال طلبۍ چندان لیوال نه وه. صحیح؟ او په دې باندې قناعت کړی وو چې یا له صفویانو سره جوړه وکړي او یا هم له مغولو سره. قهرمانان ځکه قهرمانان دي چې هغوی د حاکم وضعیت نه مني. صحیح؟ د میرویس نیکه اهمیت دا دی چې هغه دغه سټاټس کو نه منل، چې ولې موږ خپل خود ارادیت باندې مخ ته نځو. دا هغه وخت اسانه ده چې تاسې د خود ارادیت یو نږدې تاریخچه ولرئ. مثلا 11 کاله مخکې یو حکومت تېر شوی، نه ستاسو په یاد دی، یا حد اقل یو نسل مخکې یو حکومت تېر شوی، ستاسو په یاد دی چې ولا هغسې یو حکومت جوړ. د میرویس خان هوتکي اهمیت پیدا کېدی چې پیړۍ هم د داسې یو څه څرک نه و، د داسې یو خاطرې چې د هغه پر اساس باندې میرویس خان یو نمونه په ذهن کې ولري چې باید داسې حکومت ولرو. دا د میرویس خان اهمیت دی زما په نظر، چې هغه مشهور او روان سیاسي فرهنګ چې هغه د باج ورکولو و، هغه د مالیې ورکولو و، هغه د دوو امپراتوریو خدمت کول و، میرویس خان نیکه د دې پر ضد ودرېدی. دا ډېره مهمه ده زما په نظر. او تر ټولو مهم سوال چې زما یو استاد په کابل ښوونه روزنه پوهنتون کې استاد متوجه کړم، دا دی چې موږ د تاریخ سره ولې مقطعي برخورد کوو، ولې میرویس خان نیکه په خلا کې راوړو، مطرح کوو، وایي چې یو سړی میرویس خان نیکه او ازادي یې واخیستله، کندهار شاوخوا او بیا ولاړی اصفهان ته، او بیا وروسته هیڅ بیا یو بل کس راځي. د تاریخ سره دغه د شخصیتي برخورد ما یو څه زیری او زموږ یو استاد متوجه کړم. لوی سوال دا دی چې څه رقم د میرویس خان هوتکي هڅو د هغه معاصر دولت چې موږ د احمدشاه بابا هم عصره و، د احمدشاه بابا ابتکار بولو، د هغه دپاره څنګه زمینه مساعده کړه. دا لوی مهم سوال دی. که وڅېړل سي، که موږ د تاریخ سره خپل چلند واړو او په تاریخ کې پیښې د هغه تخم په څېر په نظر کې راولو چې تاسې یې کرئ او بیا نسلونه وروسته او لسیزې وروسته یې حاصل اخلي، د تاریخ سره که دا چلند شروع سي، زما په نظر موږ د دې سوال جواب پیدا کولی سو. اصل کې دا ده چې میرویس خان نیکه د یوه نوي سیاسي فرهنګ په بنسټ ایښودلو سره هغه اصلا د معاصر دولت دپاره ذهني شرایط جوړ کړه، هغه خلکو ته مثال پرېښود چې داسې کولی سي. د ډاکټر صاحب انصاري کور ودان چې زما دا خبره په یو ډول راته اسانه کړه، هغه دا چې وګورئ ولې ډاکټر صاحب انصاري وویل چې شاه اشرف نسبتا ښه دولتداري کوله، ځکه هغه زده کړه. صحیح ده؟ نو بیا احمدشاه بابا ولې یو داسې قوي حکومت، د یو داسې قوي دولت بنسټ کېښوی چې تر هوتکي دورې او تر شاه اشرف هم
ډېر دوامدار و، ځکه چې هغه زده کړه په تاریخ کې دغه د زده کړې بحث متاسفانه زموږ د افغانستان په تاریخي ډسکورس کې یو ورکه حلقه ده. قهرمانان په خپله هم شرایط لخوا زېږول کېږي او قهرمانان چې کوم څه کوي هغه د یوې زده کړې په توګه د یو تجربې په توګه پاتېږي او نور خلک یې اخلي. نه د میرویس خان بیا تکراروم اهمیت په دا کې دی چې میرویس خان د زده کړې لپاره ډېر کم څه درلوده او د میرویس خان بیا هم اهمیت پیدا چې هغه د زده کړې لپاره ډېر څه پرېښول او دا داسې مقطع نه وه چې میرویس خان نیکه بیا زوال بیا احمدشاه بابا دا بلکې دا ډېر سره پیوست دی، دا ډېر سره یو له بل سره نښتي دي. نو دا د نن ورځې د غونډې لپاره هغه مهم سوالونه وه. زما په نظر موږ عنوان ورکړی و غونډې ته چې کلتوري ملت جوړونه. وګورئ د ملت جوړولو لپاره تاسو څو شیانو ته ضرورت لرئ. یو دا چې تاسې له ماضي سره تماس ونیسئ. نه دا ما درته ویله چې د میرویس خان نیکه لپاره سخته وه د ماضي سره تماس نیول، ځکه په نږدې ماضي کې شی نه وه، په لیرې ماضي کې وه. د ماضي د ملت جوړولو لپاره تاسې خاطرو ته اړتیا لرئ، تاسې افسانو ته مشترکو افسانو ته اړتیا لرئ، تاسې هغه اتلولیو ته اړتیا لرئ چې وخت خپلو خلکو ته ووایاست چې یو وخت موږ دغسې یو عروج اوج درلودی. نه په بل عبارت د ملت جوړونې لپاره تاسې تاریخي او فرهنګي اشتراکاتو او مشترکو احساساتو ته اړتیا لرئ. میرویس خان نیکه د رحمان بابا په بیت باندې د فال کتلو لارې یوه لویه کتله چې له کندهاره لیرې پرته وه. تاسې په فکر وکړئ چې په هغه وخت کې نه موټرانو نه هیڅ نه. رحمان بابا چیرې اوسېدی او هغه خلک د مغولي امپراتوري تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. دا ډېر مهم سمبول دی چې میرویس خان نیکه د دیوان خلاصي او فال پنیسي. هغه د دغه کلتوري ملت د جوړولو کوشش کوي. هغه غواړي د کندهار خلکو ته ووایي چې رحمان بابا سته، رحمان بابا وو، رحمان بابا په اشنغر کې وو او اشنغر کې زموږ برخه کېدای شي. صحیح ده؟ زما په نظر قهرمانان په دغه سمبولونو قهرمانان کېږي او په دغو مشترکو احساساتو په ایجادولو، تقویه کولو او پاللو باندې هغوی مطرح کېږي. میرویس نیکه او اولادونو په مجموع کې دوره یې په دې ونه کولی سوای چې دوام وکړي چې تاسې یوازې کافي نه د مشترک احساساتو، مشترک خاطرې او مشترک فرهنګ او ژبه ایجاد کړي وپالئ، بلکې د دې لپاره باید مشترکې منافع هم ولرو د ملت د بقا لپاره، بیا وروسته د دولت د بقا لپاره او بیا هغه عادلانه ویشي. په دې خاطر چون اقتصاد رزمي و، جنگي اقتصاد و، په غنیمت باندې چلېدی، نو باید چې بسره د هغه وروسته هم د اکثرو حکومتونو د چپه کېدو اصلي علت او چې هلته تاسې کوم اقتصادي حلقه نه لري، هلته تاسې څه نه لري چې تاسې مصارف درکړي وموچلي. دا هغه ټولې خبرې وې. زما په نظر زموږ په تاریخ کې اړتیا لرو، هم د تاریخ لیکنې پر مهال، هم د تاریخ څخه د اخذ او د درک پر مهال اړتیا لرو چې موږ د تاریخي پیښو ترمنځ هغه منطقي او ډېر مننه د استاد څخه هغه هیګلي رابطه پیدا کړو چې تاریخ لکه د انسان عقل داسې تکامل کوي. تاریخي پیښې هر یوه چې نوې راځي هغه د زړې تکرار نه دی، بلکې په ځان کې د زړې پیښې ترڅنګ د نویو شرایطو له اثریت او د نویو شرایطو له برکته په خپل ځان کې نسبتا مکملتر پیښې او نسبتا مکمل حالت چې بیا تکراروم دا د شاه اشرف په حکومت کې او بیا وروسته احمدشاه بابا چې د یو نوي حکومت بنسټ ایښود. دا موږ ډېر ښه ولیدل. د میرویس خان نیکه ارزښت تکرار کوم دا دی چې هغه له یوې خوا خو د دې کلتوري ملت د جوړولو لپاره ټول هغه سمبولونه، خاطراتو ایجادولو کوشش وکړي او د بلې خوا هغه که په خپل ماضي کې د زده کړې لپاره څه نه درلودل، اما خپلو راتلونکو نسلونو ته او راتلونکو قهرمانانو ته په کافي اندازه د نن سبا زمانې د ځوانانو په اصطلاح موډلونه پرېښودل.
ډېر مننه.